ها خالد استاد دا دې درانه دا دې درلم یار خالد استاد مساله مې ضروره یاره دا واله خالد استاد قسم په خدای مسالې نه تاسې ګوټو دي زمونږ د املا کاکا ته او یا الله خیر مومندیا یو لاسګاډی دوه خښتم راوړو یو پراګم واړاوه یاره که زما باندې کله خالد استاد یو ته ډاډګي مطالعه پرته ده او زه خو وایم دا به ختمه کړم مړه په دې سر مې درد دی داسې لږه ده طبیعت مې ډېر زیات خراب دی یار ستا هر وخت یې طبیعت خراب وي لاړ شه یار یو لاسګاډی خښتې راوړه یاره والله خالد استاد اوسې څه دپاره کې یار دا دې راوګړو یاره دې کړی ناکام دی حلال په دې حلال کې وای مورې والا خالد استاد خښته مې درله راوړه دا د خښتې او مسالې نه بغیر بل کار نشته دی دا لکه منشي جی خان جی تا ته چې ما د پیسو ویلو پیسې دې وروړې او خان جی 40 زره یې راکړې او چې 100 زره بقایه شوې تا ته ما ویلي نو چې ټولې ته راواله هسې نه چې په دې 100 زرو ځان غلی کړي هسې به ځان غلی کوي په دې پیسو کې هما تاڼې او کچرې غبوري دي څنګه موانه دا پیسې سالې یا لکه منشي جی ورچه ورته چې جبار خان خپلې پیسې غواړي ډېره ښه ده خان جي یا لکه منصوره ریبا کالج ته تللې ده او کله اوس هم اوده ده او خان بابا تاسو نه 15 منټه مخکې لاړه ښه ښه زه صحیح ده ځه خدای دې وبخښه شبانې پورې نن څه ډېر وختي رانغې وختي ځکه رالم یو خو مې په سر ډېر زیات تړو او بل یاره دومره سخت کار دی الله دې دا غریب منشي نو یاره مامندیا یو خو ستا په دې سره ټیم درد وي و یو دا خبرې پرېږده تا راته ووایه چې لالا مې چېرته تللی دی لالا پټولې تلې اوبه ورکوي ته کېنه زه تاله روټۍ راوړم دا داسې کار وکړه چې دا روټۍ تیاره کړه نن به زه روټۍ لالا سره په پټو کې خورم ډېره ښه ده شابه زر کوه که نه یاره زه په خپله هم ډېر زیات وږی شوی یم یاره یو به دې د بار کارونه وخوري یو به دې د کور دا مسلې وخوري بابا په دې وجه خو سره زه ګزاره کوم چې ورولي مې ده ورسره شاباس بچې زما ستا نه هم دا امید ولې چې مومندی یو نر پښتون سړی دی او داسې دوست به تا ته په ژوند کې نه میلاویږي ولې چې مومندی یو مخلص انسان دی مخلص د ګاونډیانو غم د سره شته نن څلورم ورځ د زموږ غم د سره غشته دی نه څه وکړم خالده زه ډېره زیاته یېرېږم خدای مکه که زموږ د دې مینې مومندي ته پته ولګېده نو پته نه لګي چې څه به کېږي ولې ونه زموږ د مینه د ریښتونې ده
زمونږ به الله مدد کوي. ښه ده خالده، په ما ناوخته کېږي، زه درنه اوس ځم. د الله په امان. های های لیونی، یو ورځ به دې په سره ډولۍ کې خپل کور ته راولم. یو خو مې خان بابا ته یم چې دا ګاډي ټیک کړه نو نه ټیک کوي. دا وګوره په کومو لارو را روانه یې. په خبره اړو پوهېږي نو بابا مې. ولې ړوند دې څه خیال کوه که نه. وا تا ته خبره ده بیبي جي، غلطي وشوه یاره، کتابونه دي زه به یې درته راوالم. بیبي جي تا ته ویم که نه، بیبي جي تا ته ویم که نه، دا واله که نه که نه. وعلیکم سلام، وعلیکم سلام. بخیر 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 بخیر. څنګه خان ته څنګه یې؟ ښه یې جوړه؟ منشي کاکا ته څنګه یې؟ خیمه بچی خیمه. ها بچې، دا راته وایه چې سټډي دې څنګه ده؟ خان بابا ډېره ښه روانه ده. A1. ښه ده بچې، ښه ډېر تعلیم وکړه او چې څومره پیسې م لګي که نه زه لګوم، هېڅ غم ونه کړي. ویم خانجي بالکل ټیک وایي. ویم ډېر تعلیم وکړه چې غټه ډاکټره شي او د دې کلي خدمت کوي. ولې نه منشي کاکا؟ زه به دومره ډېر تعلیم وکړم چې د خپل خان بابا نامه به روښانه کړم. الله دې آباد لره بچې، خوشحاله اوسې. ته لاړه شه، ارام وکړه. ځه ډېره ښه ده. ځه ځه. جالبه منشي، جی هغه ځي باندې کار روان دی که نه؟ کار خو روان دی جي. هغه مومندی او خالدی کله راځي او کله نه راځي او کله خو بې وخته چوټي کوي خانجي او کار ته ډډ نه لګي. یا لږه منصوریا ورشي او په خپله ژبه پوه کوي، چې بیا به زه په خپله ژبه پوه کړم. واده کنه دا چې راوړي که نه، بار راته ملګري په انتظار دي. مومندیا څه شور دی راغشتی دی یار، راوړي که نه چې یار. ولالا تا ته ښه پته ده چې زما نه ګورې صبر مبر نه کېږي. دا واخله چای. خیره چې شبانې چای دې وله راوړم، موږ له مازه خراب کړ. لالا د ده خو چې جوټي وي په ورځ کې ولې 5 پیره چای پخوم. زه خو یم واده ورله وکړه چې زه ترې خلاصه شم. وګوره لالا زما په چیو په خولو باندې م دا تنګېږي. ټیک وایي که نه یار. یاره زما خیال لالا چې تم د دې په طرف دا واله یاره اړوس کمې نه. ګوره بچې، د مومندو غوندې رول دې خدای هر چا له ورکړي.
خبره وره دا تاسو کار له ولې نه راځئ کله کار له راځئ او کله نه راځئ خیر خو دی دا دی اوس هم ورپسې روان یم چې سهار په وخت راځه ویم خانجي تاسو اوس هم خبره کوله چې کار له راځي او که نه راځي زه ټیک ده ټیک ده زه هم اوس مومندي پسې ورځمه ورشه ورشه ته مومندي پسې ورشه او زه ځم سودا وروړم خدای م په نیکۍ واړوه हेलो एक्सक्यूज मी ओ मिस्टर ता तो वेम कना او تاسو وی ماته وی ولې تا نه بغیر دلته بل څوک شته څه ادب بیا وایه یاره ما ویل کنا چې بل ور زما په خبرو خو خپه شوی نه یې. وانه یاره زه به ولې خفه کېږم خو چې تا تو خفه نه یې او که نه ها ما ویل چې ستاسو څه نوم دی زما نوم ممندی دی خو ما نه خو دې تپوس وکړو خو دا راته ووایه چې ستا څه نوم دی زما نوم ریما دی وا ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه نوم دی دی والله چې ښځه زه د نو ځم سبا به بیا دا ټیم ما سره ملاویږي ټیک شو که نه الله ډېره ښه سبا پتا ټیم دې سره ملاویږي زه خدای کړی ناکام دی نو مومندیا یا لږه مومندیا سوکی خالد یم مومندی چېرته دی مومندی خو نشته کور کې چې راشي ورته ووایه خالد راغلی و ښه چې راشي نو زه به ورته ووایم چې الله په امان زه لاړم ویم زه منشي یم څه صفایي والا خوني یم او څومره ښکلې ځوان یم سوچ یم چې عمر مې 55 سال دی یاره خو او واچوئ لاسونه په ما ولکه منشي جي خانجي ریما بیبي څه شوه یاره وختي راځې تلې ده خو اوسه پورې راځه زما خیال یې ناوخته یې که هغه بیبي راله السلام علیکم دا چېرته تللی وي باقي ګاونډیانو کړه ختم یا خیراتونه یا خامخا مزي کنه غلی شه منشي دا څه بل کار شته که نه همدې ګاونډیانو کره به ځې او راځې ولې خلک په مړی ژوندی نه کوي څه بالکل صحیح وایي ولې مړي ژوندی به نه کوي او څنګه خو دا کلي کور دی خامخا دی نه ځي راځي کورې مړی ژوندی هم کوه خو لږ د کور کارونه هم کوه ویم خان بابا ته به ویم چې د کور کارونو دپاره تاسو دپاره نوکر ونیسي ویم څومره ښکلې خبره دې وکړه بیبي جي ما باندې هم دا کارونه لږ کم شي تا سره خو د ځان غم دی ته ووایم در باندې دا پلان یار نن بیا د مومندی نه دی راغلی زه لکه به نن بیا زما چوټي وي وعلیکم السلام تا نن بیا کار نه دی لګولی نن مومندی نه دی راغلی نه نو ستا د دې مزدورانو زه ذمهوار یم چې کله یو نه راځي او کله بل نه راځي پرېږده به دا کار پرېږده بل چا له بیا حواله کړمه خیر دی خان نن د مومندي طبیعت لږ خراب و به د هغه د وجې نه چوټي راغله یو ځل مې درته وویل که نه چې دا کار زه پتا نه کوم نو نه کومه ټیک ده خان چې کار چاله ورکړي هغه له به ورکړي تا سره زما د 5 ورځو دیاړي زما ما سره ماښام حساب کتاب وکړي چې کار مې در باندې پرېښو نو پیسې د څه خبرې که زور درکړي نو بیا رانه واله څه نه ګورې ضرور شه اول به کار غواړي او چې کار وله ورکړي نو بیا ترې پلاران جوړ شي راځې لکه وطن کله دا چې راوړي کړه شبانې بچې فکرې په انتظار دي مومندیا څه شور چېرته ځې زه لږ پټو ته ځم زما د کار دی لالا چې اوس کا نو بیا به لاړ شي هغه مومندی هم کور کې نشته چې بیا پټوله ضروري ګوره شبانې بچې زه لږ پټو ته ځم لږ اوبه ورکوم او کور ته خیال کوه موږ له مازه خراب کړ لالا د تو خو چې جوټي وي په ورځ کې ولې 5 پیره چای پخوم
یا الله سمالا لالا ډیر ژوند ورکړي. پته نشته څه به کړي. ما خو دومره منډې راووالې خالد استاذ وایي که په ما ناوخته دی زه خو د کار ځای ته در روان وم او ته دا چېرته روان یې؟ د کار بچیا ته په دې ټیم کار له راځي ستا له لاسه خو یې زه هم د کار د ځای نه راوشړلم. د کار د ځای نه یې راوشړلې؟ آخر ولې؟ کله د کار ځای ته ناوخته راځي کله دې په سر درد دي نو چې راشړیم نه نو نور به څه کوې را سره؟ وا مړه من سره د چوټیانو څه کار دی یار خالد استاذ؟ کار یې ولې نشته مومندیه پردي مزدوران یو هغوی دا مو وویل چې پیسې اخیستې شي نو ویخله رانه چې خبره د بدماشۍ شوه نو د دې ټیکهدارانو خانګوټو نه به زه په بدماشۍ وصولوم. خو خیر خالد استاذ دا خبرې پرېږده ته داسې کار وکړه چې ته کور ته ځه او نور زه پیشه او زما کار. ډېر ښه دی چې د کاره دې وختو ګورې څه جوړولو چې سمه مسله یې ترې جوړه کړه. او خان بابا زما هم دماغ خراب کړي ځکه مې لرې کړو. یا لکه تاسو خو ما کار بند کړو دلته څه لرالي؟ زه خپل پیسو پسې راغلی پیسې د څه پیسې؟ زه د مزدورۍ پیسو پسې راغلی ماله د مزدورۍ پیسې راکړئ ګینې نور کني نو څه که زور درکړي نو بیا یې رانه واله. اورې خانګوټیا د زور خبرې مه کوه ګینې دې خپلې حجرې نه به دې په راښکلو راښکلو بوځمه. چپ زه اوس ګورمه چې ستا مړ وجود مانه دلته نه څوک ګوري څوک؟ خان بابا خان بابا داسې کې ایسم نه بچې ایسم یا لکه منشي جی خان جی دله ورکړه چې څونه پیسې کېږي. ٹھیک ده جی ور پکم والا اورې خان اورېدلې خو به دي چې په مینت او په زارې به درته ځان ښه ورېرې کړم خو ګورې د زور خبرې مه کوه. ډېرې چغې مه وه زما د لور سر ته دوا کوه او د خپلې ځوانۍ خیرات وکړه. نن مې دله په دې پوښتو کې پوښتې ماتولې پوښتې یا لکه منشي دله خپلې پیسې ورکړه. ما پرېږدئ دی دی ټول سمئ دی لکه دی یا لکه نادره دا کار دې خلاصېږي او که نه او د خدای ظالمه زه څه ټیم نه درته په دې کټ کې ناست یم مړه راشه که نه. دا دی درغمه یار څه چغرې شروع کړي. السلام علیکم اکبر خانه. وعلیکم السلام په خیر نظر خان څنګه حال دی وروره صحتونه کېنه. ښه دي؟ مهرباني یار اکبر خانه نن دې دا لاره څنګه راغلته که یار؟ څه کوې د دنیا کارونه سړی اوسګارېږي ما وی چې دې ورور سره مې لږ ګپشپ هم ولګوم که نه. او که نه یار چې هغه زاړه یادونه یاد شو که نه یار. خپله مې هم په پټي باندې اوبه پرېښې وي بیا به پټۍ به هم پړه کړمه او مې نادر خان سره به لږ ګپشپ هم ولګوم. که نه یار خو یې وروره که نه اوس دا راتېږي به شی مې څکلي ده که نه. چې مې څکلې ده نادر خانه د کور نه ښه پور باش راوتی یم. نادر خانه زه ستا عظمت ته سلام کوم
چې خپله ځوانه ځواني دي د خپلې خور دپاره او خپل ورور دپاره زړه کړه، خو واده دې ونه کړو. ته خو ما یادې، خو ستا هم خپله ځواني خپل زوی ته زړه کړې ده که نه؟ خو زه ستا حکمت ته سلام کوم، حکمت ته. نادر خانه، دا د دنیا یو دستور دی چې پلار به د بچي دپاره محنت کوي، هلې ځلې به کوي، خو د دې دپاره چې زما د بچي مستقبل جوړ شي، د بچي مستقبل صحیح چې د هغه باندې ښه تعلیم او د هغه نه ښه انسان جوړ شي. خو باقي بیا د زامنو خپله خوښه ده چې هغه مور و پلار ته احترام کوي او که نه کوي، خو د پلار او د مور دا حق دی چې د بچي ښه پرورش وکړي. زه ستا زیاته شکریه ادا کوم چې ته د دې خپلې خور سره او د دې خپل ورور سره ډېره مینه کوي. ښه وروره، خوشحاله اوسئ. ګپه مو لګولو، زه درنه ځمه یار. نور څه خدمت؟ زه بیا ژوندي بیا به ملاقات کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. په مخه م ښه، په مخه م. ولې ستا په مټو کې زور نو چې ممندی د پیسو پسې را لېږلو؟ د مټو د زور خبره نه ده خان، خپل حق هم غوښتو. حق خو به دی اوس زه در کوم. داسې نه، داسې مومندیه، دا مخ څه ولې؟ دا چا؟ ویې که نه؟ تامل لالا، د جبار خان زامنو سره لانجه وکړه، د جبار خان زامنو سره. هغه زموږ د مزدورۍ پیسې زموږ نه ایسارې کړې وي او هغه راته وي که زور درکړي نو ویله رانه. دا ډېر بد وکړ، هغه ډېر زورور خلک دي. زورور ذات صرف د خدای پاک دی. هغه سترګې به زه د تنه وباسم کومې چې ما ته راوچتېږي، ما ته. مومندیه، که په تاسو وشو نو زموږ به څه کېږي؟ و مړې دا خبرې پرېږده، لاړ شه ماله اوبه راوړه. ډېره ښه ده. کښېنه یار دادا. مومندی نه دا تیسر مازغې را خراب کړ. نومونو ته مو ګوره او تنو ته مو ګوره، او یو مزدور نه مو وخوړو او دلته ټیټ سر ولاړ یې. ټیټه خانجي، صبر کوئ خانجي. په دې کلي کې ستاسو خپل یو نوم دی. اوس د صبر نه موچي، هغه یې د قبر بندوبست پکار ده، ځکه چې هغه نن زما د زامنو ګرېوان ته لاس واچول، سبا به هغه زما ګرېوان ته لاس واچول. زما نو د دې هر څه ګناهګاره زه شم. ګناهګاره ته نه، ګناهګار زه شوم چې ما ستاسو غوندې خانانو سره مینه وکړه. مینه کې خان او غریب نشته، او ما تا سره مینه د زړه نه کړې ده. ارې ما لیونۍ مه جوړېږه، ځمکه او اسمان جرم یو ځای شوی نه دی، جرم. زه منم چې نه دی یو ځای شوي، خو نو څه؟ خو زه به د غریبۍ او د خانۍ دا دیوال ختموم. زه به ستاسو کور ته په سره جوړه کې درځم. ریما، ستا پلار او ورونه
ټیک ده دا بیا د باد خبرې دي زه اوس ځم په ما ناوخته کېږي ښځه دا خو ټیک ده بیا په وخت راځه نه نو تاسو جګړه سره کوله خو چې پیسې نه در کولی نو بلا ورپسې تا ته پته نشته چې هغوی څومره زورور دي او ها که پتاو په مومندي څه شوي وو نو زما به څه کېدل مونږ خو جګړه نه کوله خو هغې لانجه خوښه کړله ښه بس دا خبرې پرېږده تاسو داسې کار وکړئ چې یو څو ورځو له ښار ته لاړ شئ چې دا خبره سړه شي نو واپس به کلي ته راشئ شبانې دا ته لا څنګه خبرې سي بس چې څه مې درته وویل که نه هغه وکړه زه نور نه یم خبر صرف بس دې خبرې ته راغلی وم زه در نه اوس ځم د خدای په امان مومندیا څه تاویږې را تاویږې لالا په آرام کښېنه ما په خپل حال پرېږده تا راته ووایه چې چېرته تللی وې دې خوا ته ګاونډیانو کره تللی وم غلیچه غیرته زما په ژوندانه دی په کشر خور ناستې څنګه اوچت خیر ماشومې ګناه سره لالا ستا په ژوندانه باندې ستا دې ماشومې خو زما د عزت پټکې زما د یار پښتو کې لړک دا ورور دې سوی لالا لالا زه خالد سره ډېره مینه چپ چې د مینې بله خبره ونه کړي ګنې په دې مینه کې به دومره وینې توی کړم دومره وینې چې نه به تاسو سنبالولی شئ او نه به زه سنبالولی شم مومندیا چپ شه لالا چپ شه یا به په دې کور کې ځیم او یا به دا وي واوره لالا تا خو ماله څپېړه راکړه خو بیا یې پوه کړه که ما بهر ولیده که نه نو دا خپې به وله ماتې کړم ماتې خدای کنه مومندیا ولې داسې په اوسئ خیر درته دی ته خو ما خپل یار ګڼلې خو ته یارمار وختې یارمار مومندیا دا ته څه ګډې وډې وې واه 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 څه دې ودې شوې ظالمه سترګې دې اوچتې کړې هغه هم زما د عزت طرف ته د عزت طرف ته او ظالمه داسې ما په دوستۍ کې کم کمې پاتې کړی و چې تا دومره پاتې کار وکړو پاتې مومندیا زه پوه نه شوم تا به دې اوس زه پوه کړم یار مومندیا ژوندی زکه پرېږدم چې دا زما د یارانې صدقه وګڼه خو وجنم به دې وجنم پرېږدم دې ګورې نه اوس به زه مومندي ته ښیم چې د سیره څو پخېږي ځکه چې د خالد او د مومندي ورانه شوه اوس به ترې نه زه خپل انتقام په مزه باندې علم په مزه
خان بابا بیا انتظار د څه خبرې دی راځه چې ورځو پې بیا ورځو خو به ورځو خو د هغه مرګ پسې نه هغه د رور مرګ پسې ځکه چې تاسو نه دي اورېدلي چې میخه دی نو کټې به ولا به کټې ما وی خانجي جګړو مګړو هیڅ هم نه کېږي خانجي جګړې مګړې پرېږدې او خدای مکړه چې تا خوا دې خوا شي بیجي څوک دي ستا نه علاوه چپ منشي او منشي اوسه خپل کار سره کار لره راځې لکه خان بابا زما په ژوند به تاسو داسې کار نه کوئ بچې ستا په ژوند او زمونږ په کور کې د یو دوه ټکو مزدور زما بې عزتي وکړه صرف ستا د وجې مې ورته حقونه کو خو نن به زما د لارې دیوال نه جوړېږي نه به جوړېږي خو نه خان بابا ته به داسې قدم نه اوچتې خانجي بیجي ټیک وایي او که په تاسو شو نو مړ دې شم خو دا مومندې به دله زه ژوندی نه پرېږدم ژوندی راځې لکه خان بابا خبره وره خان بابا منشي کاکا اوس به څه کېږي ته راځه ما سره سره ختم شوې दाने दखपने यारे अदा को ए दुनिया खलको पदे वड़ू वड़ू खबरो जंग झगड़े मकवे ते त जहालत दुनिया न रोजे औ वड़ू वड़ू खबरो टोपा के तमाके मरा खले जका जिता दुनिया तचा मिरा दे दादा चा मिरा न दे Mamandia!